ډیرو خوږو او ګرانو هیوادوالو، د ما نوم حکیم توانا ده. د جرمني په هیواد کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم. زه تاسو سره نن د یوې ډیرې مهمې ناروغي او مریضي په هکله خبرې کوم چې هغه په اروپا کې هم ډیره تیته ده. په میلیونو انسانان دلته پې مصاب دي، پې بوخت دي. همداسې په خواشینۍ سره په افغانستان کې په ګران هیواد کې هم خلک پې مصاب دي او انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه مریضي ته په انګریزي او په الماني ژبه ارتروسکلوروزس وایي او موږ او تاسو ورته وایو چې رګونه مو منګ نیولی ده، رګونه مو بند شوي دي. په پښتو کې ورته وایو چې رګونه مو بند شوي دي، منګ یې نیولی ده. او دا مریضي د اوبو له منګ نه، موږ چې اوبه څکو هغه منګ لري، د اوبو له منګه. همداسې غوړي چې خورو په خوراک کې د هغو د غوړیو منګ، او څوک چې سګرټ څکوي متاسفانه د سګرټو منګ د منګ رګونه بندوي او تنګوي. البته که بیخي بند کړي بیا رګونه چوي، سکته د زړه همداسې سکته د مغز منځته راځي. یعنې یا د مغز رګونه چوي او سکته د مغز ورته وایي، یا د زړه درېدل ورته وایي، د زړه رګونه چوي او یا بندیږي، وینه پکې نه تیریږي. په دغه ناروغۍ باندې په اروپا کې او په ټوله دنیا کې په میلیونو انسانان مصاب دي. ما دغه یوټیوب کانال یا چینل جوړ کړ چې تاسو هیوادوالو ته په دې هکله معلومات درکم او درملنه یې تاسو په خپل کور کې کولی شئ. بې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه وکئ، بې له دې نه چې شفاخانې ته مراجعه وکئ، بې له دې نه چې د پېښور د تګ زحمتونه په غاړه واخلئ، په خپل کور کې تاسو کولی شئ چې درملنه وکئ. تاسو به دا خبره ډیره عجیبه وبریښي، ولې دا کار کاملا ممکن ده چې تاسو په خپل کور کې دا درملنه وکئ. ما په تیرو 23 کالو کې د ډیرو مشهورو محققینو، څیړونکو، ډاکټرانو آثار، کتابونه او څیړنې ولوستلې او په دې برخه کې مې ډیرې لویې زده کړې وکړې. نورمن واکا یو ډیر مشهور څیړونکی دی، امریکایی. همداسې ډاکټر تیلدن یو ډیر مشهور او نومولی نامدار څیړونکی ده، امریکایی. د دوی آثار او کتابونه. همداسې یو ایرانی پوه ده، ډاکټر ده، محقق ده، څیړونکی ده، یعقوب هوبان نومیږي، په امریکې کې ده. او یوه میرمنه مینو بساري نومیږي، د په سویډن کې ژوند کو، خپل تحصیلات یې کړي، بیا فعلا امریکا کې ده. ډیرې مهمې څیړنې یې کړي دي. او همداسې په لسګونو نورو الماني، فرانسوي او امریکایي ډاکټرانو څیړنې ما ولوستلې او لویې زده کړې مې په دې برخه کې وکړې. زه د همدغو ډاکټرانو د زده کړو په رڼا کې، د څیړلو په رڼا کې تاسو ته د دغې مهمې د زړه د ناروغۍ درملنه وایم. تاسو 6 هفتې، یوازې 6 هفتې، نه 6 میاشتې او نه 6 کاله، 6 هفتې باید دغه نسخه چې زه اوس تاسو ته وایم دا تطبیق کړئ او د خپل ژوند روش، تګلاره، د خوراک په هکله، د څکلو په هکله، د اوبو د څکلو په هکله، د سپورت د نه کولو په هکله،
د مر د نه اخیستلو په هکله په دغه اړوند خپل عاداتو ته باید تغییر ورکړي. په دغه برخه کې اول دا خبره یادونه غواړم چې وکم چې زه په پښتو ژبه تاسو هیوادوالو ته د خپل معلومات او د لارښوونې د درملنې تاسو ته وړاندې کوم. ولې؟ په دې خاطر چې په خوږې فارسي ژبې باندې ایرانیانو بیخي زیات کار کړی ده او تاسو که په کانال باندې په انټرنیټ باندې لاسرسی ولرئ او یا په یوټیوب باندې او دې ته ننوځئ او د روغتیا مسایل پکې ولیکئ، تاسو ته په لسګونو ډاکټران راځي او معلومات درکوي. یو تعداد افغانانو هم شاید په دې برخه کې کار کړی، البته ما په فارسي ژبه هم کم لیدلی دي، ولی یو دوه درې ډاکټران مې لیدلي چې په دې برخه کې زحمت کاږلی ده. ولی په پښتو ژبه په خواشینۍ سره چا کار نه ده کړی او ما ته ډیر مهم دي هغه زما هیوادوال چې هغه په کلو کې ژوند کوي، هغه په هلمند کې او په غزني کې او په قندهار کې او په مزار او په قندوز کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په کلو کې ژوند کوي او ډیر کم لاسرسی لري طبي خدماتو ته. زما هدف دغه دوستانو ته خدمت کول دي، دغه هیوادوالو ته خدمت کول دي او په طبیعي توګه هغه کسان چې په امریکې کې، په آلمان کې او په نورو ځایو کې دي او دما خبرې ورته جالبې وي، ورته مهمې وي، دما لارښوونې ورته مهمې وي او هغوی ترې ګټه وغواړي واخلي، ولې نه هغوی هم ترې استفاده کولی شي. دا نسخه څه رقم نسخه ده؟ زه اوس تاسو ته وایم، تاسو 2 دانې لیمو واخلئ، د دې شربت یا اوبه وباسئ په وسیله یا دستګاه چې تاسو په کور کې لرئ، د 2 دانې لیمو شربت باسئ، 21 دانې وږه په دې اندازه د ګوتې په سر په اندازه چې وږه ده دا پوستوئ، میده کوئ، دا په مکسر کې اچوئ، هغه د 2 دانې لیمو شربت یا اوبه مو چې وایستلې دا په مکسر کې اچوئ او په اول ګام کې 1.5 لیتر اوبه ور اچوئ، سړې اوبه، نورمالې اوبه. البته که تاسو اوبه د شپې جوش کړئ په ترموز کې واچوئ چې تر سهاره سړې سي، دا اوبه ډېرې ښې دي. د دې 2 ګیلاسه یا 1.5 لیتر دا ور اچوئ. دغه محلول تاسو په مکسر کې مکس کوئ، ګډوئ. دا مو چې ګډه کړه 1 لیتر یا 4 ګیلاسه نورې اوبه مو راچوئ. وخت چې دا نورې اوبه مو ور واچولې بیا یې مکسر یو 2 څرخه ورکوئ چې دا محلول ګډ سي. بیا دغه محلول مو چې جوړ کړ دا په شیشه‌ای بوتلو کې اچوئ، پلاستیکي بوتلونه نه. پلاستیکي بوتلونه د تاسو صحت ته ضرر رسوي. دلایل یې ډېر دي، ولې د منګه نن موضوع د بحث نه ده چې په دې باندې خبرې وکړو. پلاستیکي بوتلونه استفاده مه کوئ، په شیشه‌ای بوتلو کې واچوئ او دا په یخچال کې کېږدئ یا په یو یخ ځای کې کېږدئ که یخچال نه لرئ، په یخ ځای کې کېږدئ. دغه نسخه چې تاسو دغه ترکیب د محلول هم چې جوړ کړ، بیرته راځم د اصلي خبرې ته. تاسو دا په شیشه‌ای بوتلو کې اچوئ. هر سهار چې تاسو له خوبه راپاڅېدئ، لمونځ او اودس مو وکړ، سهار 6 بجې، مثلا زه وخت 6 بجې ځکه وایم چې دا نور پروګرام چې اوس زه تاسو ته وایم د ورځې دا ورپسې راځي چې موږ په ساعت وپوهېږو. مثلا په 6 بجو تاسو 1/2 ګیلاس د دې محلول نه رااخلئ، 1/2 پیاله. البته هغه بوتل اول لږ ښوروئ چې هغه سرو بیخې سره ګډ سي او دا 1/2 پیاله رااخلئ. بیا 1/2 پیاله جوش اوبه پکې اچوئ، ځکه چې دا محلول باید ښه ګرم سي. مخکې له هغې چې وڅکئ، تاسو 1 قاشوغه عسل، وړه چایخوري قاشوغه، د چای خوړلو قاشوغه عسل اخلئ، په خوله کې
هغه ښه ګرځوئ په خوله کې، زر یې نه تېروئ چې دا د خولې لواب ورسره یو ځای سي، بیا دا تېروئ. بیا مو چې دا تېر کړئ یوه دقیقه بعد یې دا محلول چې اوس مو ګرمې اوبه پکې اچولي دا څکئ. دغه محلول اصلا د ما په معلومات د مشهور ابن سینا د موږ او تاسو د وطن افتخار د هغه نسخه ده چې د هغه له کتابونو اروپایانو راخیستې ده او دلته په د آلمان په تحقیقاتي مؤسساتو کې په هغه ناروغانو باندې چې همدغه مریضي یې درلودله تطبیق کړه. په 100 مریضانو یې تطبیق کړه. د دې 100 مریضانو له جملې نه د 100 واړو رګونه په یو میاشت او یا په 6 هفتو کې پاک شول او خپل روغتیا یې بیرته ترلاسه کړه. ما په خپله تجربه کې 3 دوستانو سره مې چې یو په سروبي کې ده د افغانستان د سروبي په ولسوالۍ کې، یو په کابل کې ده د ما د کورنۍ غړی ده خپلوان مې ده، او یو دوست مې په قرغیزستان کې ده. په دغه دوستانو باندې مې دغه نسخې او همداسې ورته نورې نسخې چې هغه همداسې طبیعي نسخې دي دا مې په هغو باندې تطبیق کړې. هغوی خپله روغتیا پس له 6 هفتو 4 هفتو نه کاملا ترلاسه کړه او اوس شکر ده رک روغ دي. تاسو ته مې عرض وکړه چې تاسو باید په خپله نوره د ژوند په خوړلو په څکلو کې هم تغییرات راولئ، بدلون راولئ، ځکه چې دغه بدلون اړوند ده تړلی ده له دغې نسخې له تاثیراتو سره. یعنې دا نسخه هغه وخت ښه تاثیر کوي، تاسو رګونه ښه پاکیږي چې تاسو نور خپل هغه هم پکې وکئ، نور خپل عادات هم تغییر کوي. مثلا تاسو سهارنۍ چې تر اوسه پورې هغه سهارنۍ چې خورئ چې ډوډۍ ده مثلا مربا یا پنیر ورسره استفاده کوئ یا هګۍ خورئ هغه هم په غوړیو کې پخوئ، دغه سهارنۍ ته تغییر ورکئ، ځکه تاسو غواړئ چې په 6 هفتو کې مهم تغییرات په خپل وجود کې راولئ او مریضي مو له بدنه وباسئ او تاسو ځان تداوي کئ. نو دې ته انضباط پکار ده، یو مقدار ډسپلین پکار ده، یو مقدار تغییرات پکار دي. دا مشکل کارونه نه دي. مثلا تاسو خپله سهارنۍ د میوې سلاد ځان ته جوړ کئ، مثلا یو ناک، یو مڼه، یو کیله، یو کیوي، دا میده میده کئ، د 2 مالټو اوبه وباسئ په دستګاهګه کې باندې دا پکې ور واچوئ او په دې باندې د زیتونو یو 2 قاشقې غوړي، د کدو تخم 1 قاشقه، د ګل افتاب پرست تخم 1 قاشقه، 20 دانې بادامه او 4 دانې چارمغز یا غوزان دا پوست کې دا ور واچوئ. دا تاسو لپاره یو بهترینه او سالم ترینه سهارنۍ ده. دا نوشیجان کوي مثلا په هفته کې 3 ورځې دا رقم سهارنۍ وخورئ، 4 ورځې نور 2 ورځې هګۍ وخورئ. البته هګۍ په فاصله کې، مثلا نن هم چې هګۍ نوشیجان کړئ زه اوس تاسو ته وایم څه رقم آماده کړئ، بیا 3 ورځې هګۍ مخورئ، 4مه ورځې بیا وخورئ 2 دانې هګۍ. ولې پخې دا رقم کوي چې تاسو پیاز، رومي، مثلا ګندنه یا په اروپا کې ورته لوخ وایي، یو نوع اروپایي ګندنه ده، دا مثلا غټ مرچ، دولمه‌یي مرچ چې ورته وایو، دا شیان په تخم پزي کې واچوئ، میده میده کې 1.5 ګیلاس اوبه ور واچوئ
او سرپوښ پې کېدی منقل طلا دې بل کړئ چې دا څیزونه نرم سي. وخت چې دا نرم سول او پوه سوئ چې آماده دي د خوراک ته یعنې دونه کافي اندازه نرم سوي دي نو دغه وخت کې غوړي ور واچوئ او یوه دقیقه یې پرېږدئ بیا هګۍ ور واچوئ او په اصطلاح ډېره کمه مالګه ور واچوئ او ذاتي یې دا نوشیجان کوي. ولې له د ډوډۍ وچې ډوډۍ نه پرته یې وخورئ یا که نشئ کولی چې وچه ډوډۍ کاملا قطع کوئ نو ډېره کمه د یو لاس په اندازه ډوډۍ سره همدغه خپل هغه هګۍ جوړه سوې دا وخورئ. یو بل نوع خوراک یا یو بل نوع سهارنۍ د نخودو جوشول دي. دا غټ نخود چې په کابل ښار کې یا نورو ښارو کې به مطمئن خوړلي چې شور نخود ورته وایي چې نخود جوشیږي نرمیږي جوشیږي او هغه سره چکني جوړه کوي. مثلا د نانا ګشنیج لیمو او اوږه دا څلور شیان سره ګډ کوي د دې نه چکني جوړه کوي او دا چکني پې واچوئ. مثلا یوه ښه د شوروا خوري یو وړه کاسه یا د سوپ خوري یو وړه کاسه راواخلئ دې کې هغه نخود چې جوش سوي دي البته په نخودو کې نه غوړي اچوئ نه هېڅ شی فقط کولی سئ چې یو پیاز ور میده کوئ او لږ تازه کورکمند که ولرئ او که نه لرئ وچ کورکمند یا زرچوبه چې زموږ فارسي زبان وطنداران ورته زرچوبه وایي دا ور واچوئ او هغه جوش کوئ چې پاخه سوه کاسه کې راواچوئ دا چکني پې واچوئ یوه سهارنۍ مو دا ده دا وخورئ. یعنې ګورئ تاسو غذا خورئ کافي غذا هم خورئ ولې سالمه غذا خورئ. تاسو مجبوره نه یاستئ چې لوږه وکاږئ ځان وږی کوي نه تاسو غذا خورئ ولې سالمه غذا. ولې باید ډوډۍ ونه خورئ په دې باره کې لنډ معلومات هغه معلومات چې هغه پورتنیو محققینو کلونو پې زحمت کاږلی ده موږ او تاسو ته نتیجه ویلې ده د خپلو څېړنو هغه تاسو ته وایم. ډوډۍ یو ماده لري چې هغه ته ګلوتین وایي. ګلوتین هغه د وړو چسب ده. وړه که د تاسو پام شوی وړه داسې چسبناک دي لاس پورې نښلي خمیردان پورې نښلي دغه چسب ته یې ګلوتین وایي. دغه ګلوتین د موږ او تاسو ټول ارګانونه حتی د موږ مغز دا تخریبوي او له منځه وړي. دا یو ډېره خرابه ماده ده په ډوډۍ کې. ډوډۍ یو بل عیب هم لري. ډوډۍ نشایسته ده وخت چې دا د موږ د هاضمې په سیستم کې هضم سي دا په قند تبدیلیږي. یعنې هر څونه ډوډۍ چې موږ وخورو معنا یې دا ده چې موږ قند و شکر د موږ په وینه کې اضافه کیږي. وخت چې قند و شکر اضافه سو د موږ مغز چې یو اداره کوونکی ارګان ده یو ډېر مهم ارګان ده هغه امر کوي جګر ته چې د دغه انسان په وجود کې په وینه کې قند ډېر سو دا قند واخله په غوړۍ په چربي واړوه او په بدن کې ځای په ځای که. جګر دا قند اخلي دا په غوړیو په چربي اړوي او دا په لاندې قسمتو د بدن کې په سورین دې قسمتو کې په ملا کې په ورمې کې په نس کې په دې قسمتو کې ځای په ځای کوي او له بده مرغه یو قسمت د دې چربي جګر اخلي په خپل ځان کې ځای په ځای کوي. جګر ډېر فداکار ارګان ده. جګر مهمترین ارګان ده د موږ او تاسو د بدن. موږ او تاسو ته په 40 ساعتو کې 1500 وظیفې اجرا کوي. دغه ارګان د همدغه ډوډۍ خوړلو په نتیجه کې چربي اخلي. چربي مې اوس توضیح کړه چې څنګه یې اخلي
او ناروغه کیږي مریضیږي. بنان ډوډۍ مخورئ. ډوډۍ چون موږ او تاسو به خصوص عادت ورسره لرئ، معتاد یاستئ، نو ډیره یې راکمه کوئ. یعنی هر وخت فقط د لاس په اندازه ډوډۍ را بیلوئ او دا له خپل هغه سره خورئ، خوراک سره. د غرمې له خوا نه تاسو ته یو بل خوراک چې هغه ډیر غني ده له مواد غذایي نه، یعنی ډیر ګټور غذایي مواد تاسو بدن ته درکوي، ډیر اسانه تهیه کیږي او ډیر ارزانه تهیه کیږي. ځکه زما هدف دا ده چې ما هغه وطنداران، هغه هیوادوال چې هغه ډیر مالی وس نه لري، هغوی هم وکړی سي چې دا نسخې تطبیق کړي او ځان تداوي کړي او د ځان درملنه وکړي. هغه څنګه ده؟ تاسو 5 شیان: لوبیا نیمه پیاله، په پیاله نیمه پیاله، نخود دا غټ نخود نیمه پیاله دا راخلی، جوار دا د جوارو دانې نیمه پیاله، عدس ورته وایو هغه داسې پیت هغه دي، دا پیت شوي دال نخود غوندې دي، دا راخلی، دا او می د دې هر یو نیم ګیلاس راخلی. غنم دا نورمال غنم، البته هغه غنم چې کیمیاوي مواد پې نه وي وهل شوي، دا غنم یوه پیاله دا راخلی. او وربشې بیا هم چې کیمیاوي مواد پې نه وي وهل سوي یوه پیاله دا راخلی. دا سره ټول په یو کاسه کې ګډوئ، په یو لویه کاسه کې، او کشوئ یې مینځئ او د شپې خیشتوئ تر سبا غرمې پورې. دا خیشتوئ، سبا غرمه دغه ټول شیان په دیګ بخار کې اچوئ او په دې کې پیاز، ووږه، د پالکو پاڼې، د ګندنې یو مقدار ګندنه ورما میده کوئ، دا پکې وراچوئ، سر د دیګ بخار پټوئ او دا جوشوئ چې نرم سي. وخت چې دا نرم سول، دا یو ډیره غني غذا ده، یعنی ډکه د غذایي موادو نه، ډیره مفیده غذا ده تاسو ته، چې په دې کې بخصوص منرالونه، بخصوص کلسیم په پریمانه اندازه پکې وجود لري، او په دې کې نباتي پروتین چې د موږ او تاسو بدن شدید ورته ضرورت لري، دا پکې په دې پخلی کې په کافی اندازه وجود لري. منرالونه وجود لري، کلسیم وجود لري او پروتینی مواد پکې وجود لري. دا او بله ګټه دا ده چې دا تاسو ښه مړوي، یعنی یوه کاسه د دې ور راواچوئ او مستې یا کرت، دا وطني کرت، دا پې واچوئ. دغه کرت یا مستې، وطني مستې البته، نه د بازار مستې، ځکه چې د بازار مستې له پوډري شیدو نه جوړیږي یا کیمیاوي مواد پکې اچوي. دلته په اروپا کې بازاري او د مغازو په مستو کې کیمیاوي مواد اچوي، هغه مضر دي تاسو ته، هغه تاسو ته ضرر کوي. په دې خاطر طبیعي مستې او یا وطني کرت دا چې په دې کې واچوئ، هم یې مزه ډېره عالي کوي او هم دې غذا ته غنا بخي، یعنی دا نو غذا نورم غني کیږي او بهتریږي. ښه، دا مو د غرمې غذا سوه. غرمه مو فول دا غذا وخوړه. په هفته کې 2 ورځې ماهي خورئ، ماهي راوړئ، پاکوئ، البته بیا هم د سین ماهي یا بحري ماهي، نه تربیه شوي ماهیان. تربیه شوي ماهیانو ته بیا کیمیاوي مواد ورکوي، هورمونونه ورکوي چې هغه زر غټ سي او بازار ته وړاندې کړي. تاسو کیمیاوي مواد، هغه کیمیاوي مواد ورکړل شوي ماهیان مه خورئ. طبیعي ماهیان راوړئ، هغه هم په غوړیو کې نه، غوړي چې حرارت ومومي، غوړي چې تاسو جوش کوئ، هغه له یو مفید شی نه، غوړي خپله مفید دي، د موږ بدن ته ډېر شدید ضرورت ده ورته. د موږ په بدن کې کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي جریانات چې دي
هغه غوړیو ته ضرورت لري، ولې سالم غوړیو ته، هغه غوړیو ته چې حرارت یې نه لیدلی. تاسو چې غوړیو ته حرارت ورکوئ هغه زهري کیږي، هغه په یو مضر شي تبدیلیږي. تاسو غوړي په آخر کې اچوئ، لکه مخکې چې ما د هګیو په پخلي کې تاسو ته ویلي، تاسو غوړي چې غذا مو پخه شوه، منقل مو ګل که، اور مو پسې ګل که، دې وخت کې غوړي پکې ور واچوئ. ټولې غذاګانې خپلې دا رقم پخوئ. از جمله په دغه د غنمو، اوربشو، د لوبیا او نخودو هغه مو چې ځان ته جوش که، آش یا سوپ مو چې ځان ته جوش که پوخ که، په دې کې هم تاسو هغه واچوئ، غوړي په آخر کې واچوئ. د ماښام لخوانه، مازدیګر لخوانه د شپې ډوډۍ مه خورئ. د شپې ډوډۍ کې تغییرات راوړئ. شپې ډوډۍ په جای میوه وخورئ. د فصل میوه، که خټکیو وختي، که د هندوانو وختي، یا د انګورو وختي، یا د انارو وختي، تاسو د فصل میوه وخورئ، نوشیجانې کوئ. د فصل میوه ډیره ګټوره میوه چې په مغه فصل کې خدای پاک په اصطلاح طبیعت خدای پاک موږ ته پیدا کړې ده، هغه ګټه ډیره زیاته ده. موږ هغه باید د فصل میوه وخورو. مڼه ډیره کم میوه ده، په هر فصل کې پیدا کیږي او بهترینه میوه ده. ناک د موږ او تاسو بهترینې میوې دي او ډیرې ښې میوې دي، دا وخورئ د ماښام لخوانه. چایونه اوبه باید څنګه وڅښئ، د دې جریان درته وایم. تاسو سهار چې هغه یو ګیلاس د اصلي نسخه مو چې هغه اوږه او لیمو دي، اوبه دي، هغه مو وڅښلی. یو ساعت بعد تاسو اوبه جوش کوئ، په ترموز کې واچوئ. د ادرکو چای یا د سونډو چای پکې ور واچوئ، سونډ ور واچوئ، یا د بادیانو چای، بادیان ور واچوئ خپل ترموز ته. او یا مثلا ګل ختمي، یا موږ او تاسو سپین ګل خیرو ورته وایو، یا ګل بابونه په فارسي ژبه ورته وایي، چې ما متاسفانه د پښتو نوم یې په دې برخه کې هم پیدا نه که. که تاسو خواږه وطنوال د ما د هغه نوم ولرئ، ما ته یې په کومنټو کې ولیکئ، په خپلو تبصرو کې ما ته هغه ولیکئ. نو چایونه مې ویلي چې دغه د سونډو چای یا د ادرکو چای، زنجفیل ورته وایي د ما فارسي زبان ګران هیوادوال، د زنجفیلو چای، د بادیانو چای، د ګل بابونه چای، دا تر ماښامه پورې دا چایونه خورئ. یو شی مراعات کوئ چې کوم وخت چې د غرمې ډوډۍ خورئ یا کوم وخت چې هغه د سهار هغه خورئ، دا هګۍ خورئ، نیم ساعت مخکې چای یا اوبه څښئ. په جریان د ډوډۍ کې او یو ساعت وروسته له ډوډۍ نه اوبه مه خورئ. دا د موږ د هضم پروسه تخریبوي. د موږ د هضم لپاره د موږ بدن د موږ هغه غدې چې په خوله کې لرو، په غه کې لرو، په معده کې لرو، په نورو ارګانو کې لرو، له دې غدو له طریق نه شیره راځي، یعنی قطره قطره اوبه راځي، شیره راځي چې دا هضم ته کومک وکړي، یعنی دا هضم آسانه کړي. کوم وخت چې موږ او تاسو په جریان د ډوډۍ کې یا وروسته له ډوډۍ نه اوبه څښو، نو د موږ او تاسو دغه شیره چې راغلې ده چې هضم ته کومک وکړي، دا ړنګېږي، دا اوبو سره کته ځي او د موږ او تاسو د هضم پروسه اوږدېږي. په نتیجه کې د موږ او تاسو معده او نور د هضم ارګانونه چې په هضم کې مصروف دي، هغه ډېر هغه کېږي، دا تخریبېږي، هغه ستړي کېږي، هغه زر زړېږي، او دا کار تاسو مه کوئ. یو رنګه اوبه مه څښئ. رنګه اوبه دا کوم چې
په اروپا او په امریکا کې دي، کولا او فانتا ورته وایي، یا په افغانستان کې دي، تاسو ورته مختلف رنګارنګ نمونه لرئ. دا ټول کیمیاوي مواد دي. دې کې نه د مالټې اوبه شته، نه د انار اوبه شته. رنګونه چې ښیي هغه ټول کیمیاوي مواد دي پکې، پوډرونه دي، د پوډرونه یې جوړوي او د تاسو صحت تخریبوي. نو تاسو هغه مه کوئ. دغه د اصلي نسخه چې تاسو جوړه کړه دا د 6 ورځو لپاره تاسو ته کفایت کوي، یا د 7 ورځو لپاره. بیا 6 ورځې یا 7 ورځې بعد بیا تکرار کوي، بیا یې جوړه کوي، بیا یې همداسې جوړه کوي تر 6 هفتو پورې. او پس له 6 هفتو نه تاسو لاړ شئ، هغه ډاکټران چې تاسو لرئ ورته ووایئ چې صرف یوه معاینه وکړي تاسو د رګونو. همغه ډاکټر ته لاړ شئ چې تاسو ته یې ویلي وو چې تاسو رګونه بند دي او تاسو ته دوا او درملنه یې درکړې ده، دوا یې درکړې ده. همغه ډاکټر ته لاړ شئ، ورته زه د معاینې فیس درکوم، ما معاینه که، د ما رګونه معاینه که. هغه به په یقین سره تاسو ته ووایي چې تا رګونه پاک دي. د ما هغه دوست چې په کابل کې ده، نوم یې تاسو ته وایم، د ما د کورنۍ غړی ده، وکیل نومیږي. دی پس له 6 هفتو ما ولیږه ډاکټر ته چې لاړ شه هلته ډاکټر ته ووایه چې تا رګونه معاینه وکړي او نتیجه تا ته ووایي. هغه ډاکټر چې معاینه کړې وه، ډاکټر په آخر کې ورته ویلي وو چې جالبه ده، د تا رګونه خو 1 میاشت مخکې یا 2 میاشتې مخکې ټول هغه منګ یې درلود، ټول تړلي وو چې ته باید راغلی وې. تاسو ورته سپرینګ وایې په کابل کې، دلته ورته نور چې وایي، مثلا په جرمني هېواد کې ورته بایپاس یا کتې دې ورته وایي، تاسو ورته سپرینګ وایي چې ما باید سپرینګ تا ته تیر کړی و، تا رګونه خو ټول پاک سوي، تا چې کړي دي. بیا ادما خپلوان دوست مې وکیل جان ورته توضیح ورکړې وه چې زما یو خپلوان ده په جرمني کې، هغه دغه طریقه ما ته زده کړه او دا ما 6 هفتې تطبیق کړه او زه روغ شوم. نو که تاسو او رښتیا یو شی پاتې شو چې تاسو باید سپورت وکئ. سپورت په څه معنا؟ تاسو که د زړه رګونه مو ډاکټر درته ویلي چې ډیر بند دي او علایم یې دا دي، د دې مریضي علایم دا دي چې وخت چې تاسو په لاره ځئ ساه مو نفس اخیستل مو په سختۍ کیږي، په سختۍ نفس اخیستلی شئ، یا د سینې دا قسمت مو درد کوي یا سوزش کوي، یا داسې یو علامه در باندې راځي چې ډیر علاقه لرئ، غواړئ چې کینئ، داسې نه غواړئ چې ودرېږئ یا څملئ، داسې حالت در باندې راځي. دغه علامه ده چې د تاسو رګونه تکلیف لري او بندش لري، منګ لري او بندي. وخت چې دغسې حالت تاسو ولرئ نو ګرځېدل تاسو ته په اولو هفته کې زه مشوره نه درکوم. اول هفته کې چې تاسو دغه نسخه تطبیق کړه او دا نور غذایی پروګرام که مو تغییر راوسته دا مو تطبیق کړه، دغه چایونه مو وڅکله، نو بیا په 2 هفته کې قرار مثلا 0.5 کیلومتر 500 متره وګرځئ، بیا دا اضافه کوي 2-3 ورځې بعد 1 کیلومتر کوي، بیا یې 2 کیلومتره کوي، همداسې پسې اضافه کوي، وګرځئ او پیاده ګردي کوئ. او په وخت پیاده ګردي کې عمیق نفس اخلئ، مثلا داسې عمیق نفس کشوئ او عمیق او ژور بیرته وباسئ، بیا نفس اخلئ او ژور بیرته باسئ. دا کار کوئ، پیاده ګردي کوئ او شین او تور چای مخورئ. د چایو برخه کې مې دا خبره په یره شوه، اوس درته وایم شین او تور چای د بدن اوبه له ځان سره وباسي. د اوبو خپله شین او تور چای د اوبو اهمیت نه لري بدن ته، هغه تاسو ته ضرر کوي، دا مه کوئ. شاید تاسو وپوښتئ چې د وریځو خوراک څنګه ده، وریځې یا مثلا کیچړی تاسو پخوئ،
شوله پخوئ د غټو وریځو نه. وریځې هم تاسو خوړلی سئ ولې کم مقدار. مثلا په قاشغه د ډوډۍ خوړلو په قاشغه 6 قاشغې وریځې ځان ته اچوئ. پاتې برخه تاسو سبزیجات پخوئ. مثلا کرم پخوئ، مثلا ګلپي پخوئ، مثلا یو نوع شین کرم د دلته په اروپا کې ورته بروکولی وایي یا براکولی په انګلیسي فکر کوم ورته وایي. دا یا پالک و ګندنه سره ګډوئ پخوئ او دا سبزیجات زیات خورئ. هر څونه چې په دې 6 هفتو کې تاسو سبزیجات او میوه‌جاتو ته او هغه یو 2 خوراکه چې ما تاسو ته ویلې چې یو هغه هګۍ له سبزیجاتو سره و چې هغه پخه کوئ وخورئ، ماهي وخورئ، او یا هغه غنمو، وربشې، لوبیاو، نخودو، میو دا شیان سره ګډ کوئ پاخه کوئ وخورئ. دا نوع خوراک تاسو ته ډیره ګټه کوي او تاسو رښتیا په 6 هفتو کې د 6 کیلو نه تر 14 کیلو پورې تاسو وزن راکمیږي. تاسو چربي د بدن په عمومي توګه د بدن چربي، د نس چربي مو د لاندې قسمتو کې چربي دا یا په جگر کې بخصوص د جگر چربي په اولو هفتو کې جگر خپل ځان پاکوي او دا چربي راوځي. د خوب عادت هم تغییرات راولي په دې معنا چې پوره خوب وکئ. 10 بجې د شپې تاسو باید 9:30 بجې آمادګي ونیسئ، غاښونه مو پرېمینځئ، آمادګي ونیسئ او 10 بجې باید ویده سئ تر 5 پورې چې تر څو چې تاسو سهار خپل مانځه ته جګیږئ یا خپل کار ته جګیږئ. نو باید 7 ساعته حد اقل یا 8 ساعته یو انسان باید خوب وکړي. پوره خوب کول یو بل مهم عامل ده د روغتیا او د سلامتی لپاره، یو ډیر مهم عامل ده چې تاسو پوره خوب وکئ. او همداسې څوک چې مر لري په کومو ولایاتو کې په کومو ځایونو کې چې مر لري مر اخلئ. مثلا که نور امکانات نه لاسونه ورته تر دې ځایو پورې او پښې ته زنګنو پورې ورته لوڅوئ، سر ورته لوڅوئ او مر اخلئ. مر یو ډیر مهم دلیل د روغتیا او د سلامتی د منګو تاسو ته چې مر اخلئ. دغه و هغه معلومات چې ما د تاسو په خدمت کې د دغه مریضي په هکله د تاسو په خدمت کې کېښود، تاسو ترې استفاده وکئ. زه تاسو ته د روغتیا هیله کوم او په راتلونکو هفتو کې زه یو دویمه ویډیو د غټې کولمې په هکله، د غټې کولمې د اهمیت په هکله او دا چې که څوک قبضیت ولري څه مریضیګانې منځته راځي په دې هکله زه دویمه ویډیو تاسو خدمت ته آماده کوم او تاسو ته درلیږم. ګرانو هیوادوالو، د ما هدف یوازې او یوازې تاسو په دې باور ولرئ زه نور هیڅ هدف نه لرم. زه دلته نورمال ژوند لرم، محتاج نه یم، شکر د خدای د محتاج نه یم. زما هدف دا ده چې زما کلیوال، زما هیوادوال چې هغه اکثرا متاسفانه په خواشنۍ سره فقیر خلک دي، بیچاره خلک دي، ډیر شتمني نه لري، ډیر فقیر خلک دي، دا له مشکلاتو سره له ناروغیو سره مخامخ دي. او زه کوشش کوم چې د خپلو دغه معلوماتو له طریق نه چې زه لرم، ما 23 کاله په دې زحمت کاږلی او تاسو خدمت ته وړاندې کوم چې تاسو خپله روغتیا پې ترلاسه کړئ. په آخر کې یوه خبره چې دا ما 10 کاله مخکې د یو افغانې ډاکټرې میرمنې نه زده کړې وه، هغه په امریکا کې وه. هغې به په خپله آخري برخه د خپلو معلوماتو کې ویل چې روغتیا بادشاهي ده،
ساتنه یې فرض ده او فقیرو هیوادوالو ته بېوزلو هیوادوالو ته کومک له یاده مه باسئ. چون دا خبره د ما 10 کاله مخکې ډېره خوښه وه او اوس زه خپله دا زمینه لرم چې تاسو سره مخامخ وغږېږم. نو تاسو ته وایم چې روغتیا واقعا باچایي ده او ساتنه یې ډېره ضروري ده. سړی باید ورته کار وکړي. ساتنه یې فرض ده او بېوزلو انسانانو ته کومک کول له یاده مه باسئ. ښاد او آباد اوسېږئ. مننه.